درنو لیدونکو السلام علیکم. قطر په نازک وخت کې د طالبانو مهمه غوښتنه رد کړله. په داسې حال کې چې قطر د طالبانو یو له نږدې ملګرو څخه دی او په دې وروستیو کې د طالبانو یوې مهمې غوښتنې ته شا اړولې ده. قطر یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په لومړي ځل په دې هیواد کې د طالبانو د سمبالخونې یا دفتر د جوړېدو سره همغږي وښوده او د دغه ډلې مخکښ غړي کلونه کېږي چې په دې هیواد کې میشت وو او اوس هم یوه ډله هلته پاتې دي. تیره ورځ د قطر او افغانستان د اړیکو په هکله د افغانستان د نوې واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر وویل چې قطر زموږ لپاره د نړۍ سره د نښلولو پل دی او زموږ لپاره خورا ډیر ارزښت لري، خو اوس ښکاري چې داسې چې قطر د طالبانو لپاره دومره ډیر خوندي پل هم نه دی او باید ورسره پام وشي. تیره ورځ چې طالبانو غوښتل د کابل هوایي ډګر یا الوتغالي چارې د یو څه وخت لپاره قطر په مخ ویسي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په دې شکل باندې د دې کار پایښت یا دوام رد کړ او ویل چې تر څو پر یوه روښانه هوکړه او تړون نه وي نو دوی نشي کولی چې د کابل هوایي ډګر د سمبالښت چارې په خپله غاړه واخلي. بلخوا په کندهار ولایت کې د طالبانو پر ضد په زرګونو کسانو لاریون وکړ وروسته له هغې چې طالبانو په کندهار ښار کې د افغانستان د پوځ اړوند فرقې اوسیدونکو ته له هغه ځای څخه د وتلو پریکړه کړې. د سې شنبې په ورځ په زرګونو کسانو د طالبانو پر ضد لاریون کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.